یو بد خبر دا ده چې دومره ذلیل دښمن سره موږ مخامخ یو. هغه عمري کمپ په تورخم کې دا هغه دوی په مزایلو باندې ویستلی ده. هغه عمري کمپ چې مهاجر پکې اوسېږي هغه عمري کمپ یې ویستلی ده. په هغې کې څو نفره زخمیان دي خو شهیدان لله الحمد تر اوسه پورې نه لرو. دومره بزدله دښمن ده چې موږ د دوی په عوامو باندې برید نه کوو. دوی په عوامو باندې برید کوي. مجاهدینو سره جنګ نسي کوی. د مجاهدینو سره دوی په مخامخ جګړه کې نسي کولی. اوس له دغه افغانانو زه پوښتنه کوم د خدای په هغه لوی قهر ککړ سه یا د خدای په هغه لوی غضب ککړ سي لکه ککړ سي یا دا بې غیرته خو مجاهد نسي ویستلی. دا بې غیرته خو دا دومره بې غیرته او ذلیله دښمن ده چې دغه عکس پاچا صاحب تا ته مې درلېږلی ده په پوسته کې دې نه نیولو. دا بې غیرته دښمن هغه عمري کمپ کې چې مهاجر اوسېږي په هغو باندې برید کړی ده. باچا صاحب یوې خبرې لا ډېر زیات خفه یم چې دواړه سایډ ته لکه پښتون مړېږي. زه یم چې باید چې هغه ځای د ټارګېټ چې کوم ځای مونږ غواړو کوم ځای غواړي لکه کوم ځای غواړو خو زموږ چې پښتونخوا خو دمه ولیکل هغه پښتون دی برپدر پنجابي دفاع کوي. نه 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 زه پیغام مته چې یو خبره کوم مرجان صبر وکړه. نه نه زه ته تاسو کوم دا چې دا وردی پنجاب د لپاره پنجابي اچولي زه ته که پښتون اچولي د ملیشیا کې د پنجابي رسي په افغانستان په پوسټو باندې پنجابي کې نه ولای که پښتون کې نه ولای. پښتون د چا چوکیدار کوي؟ آیا پښتون خپل ورور وجني کنه وجني؟ افغان څوک ده د پښتون ورور ده. ته په کومه دا دلیلونه به وروسته وایو. امورجان یو خبره بخښنه یو منټ بچی دا خبره غلطه کړه. ته په کومه خولې راوچتېږې ورته یایې چې پښتون ده ما وجني. ته ویلې د پنجابي ذمه ته اخستې ته خپل افغان ورور پښتون ورور وجنې خپله خور کو سرتوره کوي خپل ماشوم ژړی ماشوم ژړا ته نه ګورې. بچا صاحب ګوره حوصله وکړو خبره داسې ده که نه ګوره په حوصله نه کوو غلطه یې ته به نه راوچتېږې. تا په سر پنجابی راوچت شوی د افغان په سر پنجابی راوچت شوی چې دلته یې خبرې کړې وي. تاسو همیشه لوټار اخیستې د پنجابي کونه وینځو. تاسو همیشه د پنجابي دپاره مبارزې کړې دي. تاسو همیشه مونږ له د قومي پښتو جرګه د خیبر کې وه تاسو څلور جنازې په مو راوچتې کړې. چېرته لاړو هغه ټیم؟ ترکیه نه خبر دی چې ترکیه ته امزام ویلی دا جابر نظام دا د اسرائیلو نظام دوی عمري کیمپ کې پیږي چې دلته مهاجرین مسکین ماشومان زنانه پرتې دي. باچا کموال چې دوی په مغو باندې د عوامو د توپو ګولۍ راخوشې کړي دي. عمري کیمپ یې ویستلی ده حتی چې عمري کیمپ کې مجاهدین ښه په مکمل ناست دي ورته خو حمله نه کوي چې هلته مهاجرین ډېر پراته دي په زراو مهاجرین دي. نو دوی دا جاهلت ته ګوره چې هغه ځای دوی ټارګېټ کړي چې چېرته عوام خلک دي کورونه دي و چې کته ته زنګونه ویلي دي ترکیه ته زنګ وایي. یو منټ یو بل خبر ورکوم په پاکستان کې یا په مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې چې څومره افغانان اسئ د پورته وطن ګورئ ځانونه ساتئ. په دې وخت کې دا پاکستاني چټل ریاست په تاسې باندې چاپي یا په تاسې به نیسي تاسې به ځورئ. د خپل ځان حفاظت په تاسې باندې فرض دی. خو دا درته ویو چې انشاءالله ورخطا کېږئ ما د روان یو او دا به تر هغې پورې دا جنګ وي تر څو پورې چې لوی افغانستان یې جوړ شوی. نو فلحال تاسې هغه ایمرجنسي کې خپل ځانونه ډېر پام ساتئ. باچا صاحب ما تازه یوټیوب در ولګله چې هغه فوجي تسلیم دی ورته نیولی دی سوالونه ورته کوي داسې لږه لږه ورته وښیوه لږه وښیي چې د زړونه مو ښه شي بچی. او دا د لوی افغانستان هغه سرتېرو مشرانو